ښار کې ډېره خاموشي وه. د ماشومانو د لوږې سلګی او په دیوالونو د حکمرانانو پوسټرې چې د پاسه پې نارې وي، هغه نارې چې هغه وعدې وي چې غربت به ختمه، بېروزګاري به ختمه. رشید هم په دغه لار روزانه تلو. رشید دغه پوسټرو ته کته، د دغه پوسټرو لاندې خپې بلخپې شلېدلې جامې ماشومان به چې ځغلېده او د رشید به په پوسټر باندې نظر پرېوتو نو به یې خاندل. دغه مسکا د ده داسې نه وه چې په دې کې خوشحالي وه. دغه مسکا د غمه ډکه وه. په دې نظام پورې خاندل چې لاندې د پوسټر لاندې کم خپې بلخپې ماشومان لوږو تندو اخیستي او پاس په پوسټر کې وزیر صاحب نری نری مسکې، ښکلی تصویر، ښکلی لباس. رشید په یو فیکټرۍ کې مزدور و. په دغه مزدورۍ به د ده د کور نغرې چلېدو. د ورځو نه یو ورځ وه چې رشید په فیکټرۍ کې کار کولو چې د فیکټرۍ مالک راووتو او اعلان یې وکړو چې نور زه د ځان سره تاسو نشم ساتلی، ولې چې د دې نظام کوم ټیکسونه دي هغه زما فیکټري نشي برداشت کولی او تاسو خپلو کورونو ته د نن نه رخصت شوئ. رشید همدغسې د فیکټرۍ نه راووتو، سیده کور ته راغلو. کور کې خپله وړه ماشومه عایشه ولیده. عایشه د څو ورځو نه بیماره وه. عایشې له چې رانږدې شو نو عایشې ورته ویل چې بابا زه به سکول له کله ځم. د رشید په مرۍ کې څه لفظونه وو چې راوته خو په مرۍ کې غوټه شو. رشید ډېر زیات پریشانه شو، د خپلې لور په تندي باندې لاس راخ کو، خو رشید ته د خپل بېروزګارۍ او د کور د خرچې د چلولو غم ور په غاړه شو. رشید د عایشې د بیمارۍ نه خوفزده شو او عایشه یې هسپتال ته یوړه. په هسپتال کې ډېر مریضان په برنډو کې په ځمکه باندې پراته وو. رشید ډاکټر ته په ډېر سوال او زارو سره وویل چې زما د لور حالات ښه نه دی، ډاکټر صاحب په منډه راسه. ډاکټر چې عایشې ته وکتل نو رشید ته یې دوایي ولیکله چې دا د بازار نه راوړه. رشید مسکی شو او ډاکټر ته وویل چې ډاکټر صاحب زما سره خو پیسې نشته. ډاکټر دغه جملې د ډېرو خلکو نه اورېدلې وې، خو رشید تر ماښامه پورې خپله لور په غېږ کې نیولې وه چې اخري سلګی په وتو شوې. رشید ته داسې محسوسېده لکه چې دا ټول نظام د ده په غېږ کې وي. خو ها چې عایشه د رشید په غېږ کې وفات شوه، د جنازې رسومات ختم شوه، نو خلک به راتله او رشید سره به په چوک کې ناست وو، په نظام باندې به ګوتې راښکې او بدې ردې به یې ویلې. رشید همدغسې روزانه د خلکو دا خبرې اورېدې او په خاموشۍ ژوند تېرولو. ناڅاپه یو ورځ شور شو په بازار کې چې یو سړي ځان ته اور ورته کړی دی. چا دغه اور نه مړ کولو، خو هر سړي په لاس کې موبایل نیولی و او د رشید نه ویډیوګانې کولې. رشید وسوځېدو. په ځمکه ایره پرته ده، په خوا کې ورسره یو سوځېدلی کاغذ پروت دی چې یو سپی راوچت کو. د پاسه یې پې لیکلي وو چې ما د خلکو دروازې ډېرې وټکولې، ما سره چا امداد ونه کړو، زما د لور ګناه څه وه، د دې پوښتنه د چا نه وکړم، دا به ماله څوک د دې خبرې جواب راکړي. په اخري کې لیکلي وو چې زما د ځان وژنې شوق نه و، خو ما سره ژوند ملګرتیا نه کوله. په اخري کې د رشید نوم وران شوی و، خو د بېوسۍ څه لفظونه چې ډېر خاموش په ترېدلي لاس د کاغذ د پاسه چې نه پړاوېده، د رشید د مرګ سره هوا په ایرو کې و.